د هلمند ولایت مرستیال والي الحاج مولوي رحیم الله محمود صاحب په خپل کاري دفتر کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د افغانستان له عمومي مسؤل پولي کوکي سیري او ورسره پلاوي سره وکتل. د یاد پلاوي د سفر موخه په هلمند ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د محتاجینو د درملنې د بدیل معیشت د پروګرامونو او له اړوندو ادارو سره د همغږۍ او همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کول و. په دې کتنه کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس الحاج مولوي رحیم الله مخلص او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. مرستیال والي راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري د نشي توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر وړاندې د جدي او پراخې مبارزې یادونه وکړه او ویل چې په هلمند ولایت کې د کوکنار او نورو نشي توکو د مخنیوي لپاره عملي او دوامداره اقدامات ترسره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه یوازې امنیتي اړخ نه لري بلکې د بزګرانو د اقتصادي ستونزو حل، د بدیل معیشت برابرول، د کرنې د ودې پروګرامونو او د محتاجینو درملنه هم د دې مبارزې مهمې برخې دي. هغه له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د بزګرانو د ملاتړ، د حرفوي زده کړو، د کارموندنې فرصتونو او روږدو کسانو د درملنې په برخه کې خپلې همکارۍ لا پراخه کړي. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي مرستیال والي همداراز د مرستندویو مؤسسو د فعالیتونو د شفافیت، حساب ورکونې او اغیزمنتیا پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې ټولې مرستې باید د خلکو واقعي اړتیاوو ته په کتو د اړوندو ادارو په همغږۍ او د روڼتیا له اصولو سره سم مدیریت سي ترڅو له شته امکاناتو څخه اعظمي ګټه پورته سي. د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي رحیم الله محمود صاحب د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو په وړاندې مبارزې دفتر له عمومي مسؤل او ورسره پلاوي سره لیدنه درلودله چې د دې لیدنې په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ دواړو لورو د نشي توکو د زیانونو د کمولو، د روږدو کسانو د بیا رغونې، د بزګرانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي او د ګډو پرمختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په اړه د دوامداره همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. د هغه په وینا چې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر وړاندې مبارزې دفتر عمومي مسؤل او ورسره پلاوي د هلمند ولایت له مسؤلینو سره د نږدې همغږۍ او همکارۍ ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې یا دفتر به د خپلې دندې او امکاناتو په چوکاټ کې د محتاجینو د درملنې، د بدیل معیشت د پروګرامونو او د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې اړوندو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د غونډې په پای کې دواړو لورو د نشي توکو د زیانونو د کمولو، د روږدو کسانو د بیا رغونې، د بزګرانو د اقتصادي وضعیت د ښه والي او د ګډو پرمختیایي پروګرامونو د پیاوړتیا په اړه د دوامدارو همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ.